امهاله له ایران څخه د افغان کډوالو په راستنېدو سره کډوالو ته د رسیدګۍ عالی کمیسیون چارواکي راستنېدونکو افغانانو ته د سمو پر وخت او اساسي خدمتونو له وړاندې کولو خبر ورکوي. د دوی په وینا د مهال 12 کمیټې په بېلابېلو برخو کې له ایرانه راستنېدونکو کډوالو ته خدمات وړاندې کوي او دا لړۍ به تر هغه وخته دوام وکړي چې اړتیا وي. له کله نه چې افغانستان ته د مهاجرینو راستنېدل شروع شول، هغه که له هر ملک نه بالخصوص له پاکستان نه د افغانستان اسلامي امارت زعیم یو خپلواک باصلاحیته کمیسیون وټاکو د مهاجرینو د راستنېدا لپاره او دغه عالي کمیسیون په رهبري کې مولوي عبدالسلام حنفي چې د ریاست الوزرا معین ادارې ده هغه یې تعین کړه او هغه بیا په دې کمیسیون کې تقریبا 12 کمیټې جوړې کړلې چې هغه ټولې کمیټې په خپل وخت باندې په هر ولایت کې د افغانستان په سطحه که هر چېرته مرز وي کار کوي او ټولې کمیټې چې قریب له 12 وزارتونو نه یا زیات نه جوړې دي هغوی کار کوي د خپل مسؤلیت مطابق مهاجرینو ته خدمات عرضه کوي. منظور مې دا دی چې له کله نه افغانستان ته مهاجرین را شروع شوي دي دا کمیسیون تشکیل شوی. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو له پیل راهیسې تر اوسه سلګونه زره کسان د هرات ولایت د اسلام کلا له پولې هیواد ته داخل سوي دي. دا لړۍ لا هم دوام لري. په اسلام کلا پوله کې کډوالو ته د خدمتونو رسولو کمیټو چارواکي ټینګار کوي چې ټولو راستنېدونکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کیږي. موږ ته چې د خدماتو د کمیټې مسؤلیت یا راته سپاره سوی دي نو موږ د خلکو ته د اوبو، غذا، دوا، ډوډۍ، صحت دا ټول په هره ورځ کې چې موږ دا خلک راځي زموږ وروڼه د ایران د اسلامي جمهوریت هیواد څخه نو موږ په هره ورځ کې د 10,000 تر 22,000 تر 25,000 کسانانو لپاره د دې لپاره ډوډۍ، دوا، غذا او امکانات چې دوی ضرورت یې هغه موږ ورته برابروو. درمل، خواړه، مخابراتي سیم کارتونه، نغدي پیسې او نور بېلابېل توکي هغه خدمات چې په اسلام کلا پوله کې راستنېدونکو کډوالو ته وړاندې کیږي. دا لړۍ د یو هوښیار سیسټم په مرسته پر مخ وړل کیږي او راستنېدونکي کډوال په اساسي توګه ثبت او د خدمتونو تر پوښښ لاندې راځي. که دې نه ډېر هم شي موږ خپله خاص تدابیر آمادګي ورته نیسو او نیولې هم ده انشاءالله په دې هڅه کې هېڅ مشکل نشته ده او دې په ورځ کې ما درته ویلې چې 14,000 کورنۍ، 18,000 کورنۍ تر 20,000 25,000 کورنۍ پورې چې په حساب د کډوال چې دغه راځي تر 4,000 15,000 کډوال چې دوی موږ به په ارقامو باندې وي چې تقریبا دوی 20,000 15,000 تر 10,000 پورې دوی روزمره د اسلام قلا د بندر راځي او موږ دلته دوی بیومیټریک کوو او دوی روزمره کله چې دلته بیومیټریک شو دلته ډېر اعلی خدمات ورته شته دی. فقط یو ورځ چې مازدیګر راځي د شپې تر 12 بجې پورې یا 1 بجې پورې نهایتا تر سهار 15 بجې پورې دوی خپل ولایتو ته رایګان انتقالي دلته کوم ستونزه فعلا نشته دی. له دې ټولو سره له ایرانه راستنېدونکي کډوال د کډوالو ته د رسیدګي کمیسیون له خدماتو خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې ټولې اړتیاوې یې پوره کیږي او بېلابېلو ولایتونو ته د دوی د لیږد په برخه کې هم له دغه کمیسیون څخه هر اړخیزې همکارۍ سوي دي. د ما این صبح تل خوب رسیدی که د ما قطار گاندار ده، د ما پولدار ده، د ما الان اتوبوسات خدمات ما است تا ولایت ما نمیرسانه. ما افتخار میکنیم از کشور خود، ما بمیریم در کشور خود، خاک ما بریزه در کشورمان بریزه. والا ما الان خیلی خوشحالم، خداییش خیلی خوشحالم مثلا تو وطن اومدم، تو کشور خودمون، تو خاک خودمون اومدیم، خیلی خوشحالم. دا ټول په داسې حال کې دي چې هره ورځ په زرګونو کسان د نیمروز او هرات له 2 پولو څخه له ایران څخه ایستل کیږي او هیواد ته داخلیږي. له دې ټولو سره د کډوالو د ستونزو د رسیدګۍ عالی کمیسیون په جوړېدو سره تر اوسه له ایرانه د راستنېدونکو افغانانو ستونزې حل سوي او په دې برخه کې لا هم کارونه روان دي. محمد صادق فروتن، د هرات اسلام کلا پوله.